ګرانو مینوالو دوستانو، زمونږ د فیسبوک پیج مصطفی مومند ضرور لایک کړئ او زمونږ د یوټیوب چینل مصطفی مومند ضرور سبسکرایب کړئ د خپلو ګانو د قصو لپاره. دا د محمود د غنمشاه د محمود ملا قصه ده او دا دویم سیډ دی د کیسټ او د دې شاعر دی محترم شاعر یوسف خان. ګرانو مینوالو دوستانو، زمونږ د فیسبوک پیج او د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او زمونږ د پیج او یوټیوب چینل نوم مصطفی مومند دی او د خپلو ګانو او د قصو دپاره دا د غنمشاه د محمود ملا قصه ده چې شاعر محترم یوسف خان دی. Abdurrahman
ضابط او د نثار دی او ظفر خان جي ضرور ورسره شمار دی او د وړو سره ورکوټه لوی سلویما او زه د هر سړي په طبع باندې پوهیما او یو خانه خوی کوه د ملنګۍ ملنګۍ
مسستا پرمیش پکار دے یہ چی روزانہ دی تلیفون راتا کونا یہ جان دیب زمانہ گلا منونو یہ خپ دی نشیز پرمیش للی کما یہ چی دا محمود جنازہ وشونو یہ دا دیری تنکال ترات لشوما یہ دا سبزا جاجر عشقہ کنو یا تیشتم نمبر گلی تیرا وستوما یا عبدالرحمن ملا توائنو یہ جد محمود پا قبر و کرا گلونا یہ دا شزادہ صفت پکار دے یہ دا گجر خان نبیزان رسونا یہ دا عزیز بن مغواری خلقنو یہ کندین اخیر دا پختنو پکار آزینا یہ چن تر لیون تر برشوی یہ اس دی پکما قبیلہ کی وشوارما یہ چی دا پختن تپوسو نکنو یہ اس راتوایا بلد سوک تپوس کوینا یہ خدای دی پخبر گستر گرون کنو یہ تابی غیرت تخپلی عزت و شرماؤنا یہ چی پختن والی تدی شاکنو یہ خلق پختن تاب خلی و بولینا